غربت ځپلي ولس دپاره د بجلۍ یو بله جټکه نېشنل پاور ریګولیټري اتارټي یعنې نیپرا بجلي نور 4 روپۍ 12 پیسې فی یونټ ګرانه کړه. د اضافه د نومبر ماهانه فیول ایډجسټمنټ په مد کې شوې ده. حکومت لخوا یو ځل بیا د بجلۍ په نرخونو کې اضافه شوې. نیپرا د بجلۍ ګرانېدو نوټیفیکیشن جاری کړی. نوټیفیکیشن مطابق بجلي 4 روپۍ 12 پیسې فی یونټ ګرانه کړی شوې ده. د دې اضافي وروستو د بجلۍ صارفین به د جنوري په بلونو کې اضافي ادایګانې کوي. د بجلۍ ګرانېدو اطلاق به په لایف لاین او کې الکتریک صارفین باندې نه وي. فیلډ بورډ آف ریونیو په 15 لوی ښارونو یعنې اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پیښور او کوټه کې ریټیلرز باندې ټیکس لګولو فیصله کړې ده. په ریټیلر ټیکس لګولو سره 100 ارب روپۍ آمدن متوقع دی. زری وایي چې اف بی آر ملک کې په 15 لکه ریټیلرز باندې د ټیکس لګولو سکیم تیار کړی دی.